سپیس ایکس او ناسا په ګډه یو سیاحتي پرواز فضا سټیشن ته ولیږه. 3, 2, 1, 0. Ignition. Stop. Go Falcon. Go Dragon. Godspeed. Axiom 1. دغه سیاحتي پرواز چې نامه یې اکسیم 1 دی د کې 3 تجاران فضا ته د چکر یا سیل لپاره ولیږل شول، کوم چې هلته په فضا کې به دوی د یو هفتې څخه زیات وخت تیروي. دغه 3 سیل کوونکي چې دوی په خپله تجاران دي د 3 مختلفو هیوادونو څخه دي، یو د امریکا، بل د کاناډا او بل د اسرائیلو دی. په دې هر یو باندې $55 میلیونه لګښت راغلی دی، کوم چې ټوټل $165 میلیونه کیږي. په دغه $165 میلیونه کې د دغو درې واړو کسانو خوراک، څښاک، اوسېدلو ځایونه هر څه شامل دي. دا د سپیس ایکس کمپنۍ لومړی عام پرواز و کوم چې عام خلکو ته پکې اجازه ورکړې شوه چې فضا ته سفر وکړي. مخکې دوی واړه د ناسا کارکوونکي وړل او د دې کمپنۍ موخه دا ده چې انسانانو ته په فضا کې د ژوند کولو اسانتیاوې برابرې کړي تر څو په فضا کې ژوند وکړي. مننه.